Bismillahirrahmanirrahim. Dang sara Excel VBA lesson number 8 te dikiba inshallah new topic wayo. These topics will cover in this video. The video kiba inshallah daga topics wayo. The video kiba inshallah errors wayo or daga types wayo po VBA ki chi aya po VBA ki sort of errors mawjud di kum di dago examples kum di. Sayda errors. In VBA, we have three types of errors. VBA के मंग three double errors लरू. Number one, syntax error. Number two, compilation error. Number three, runtime error. بیا پر runtime errors کې موږ سره مختلف قسمه errors کېدلی شي چې هغه ته runtime error 5 ویلی شي، runtime error 6، runtime error 9، runtime error 11، runtime error 13، runtime error 91، runtime error 424، runtime error 438، runtime error 1004 او نور هم موږ سره موجود دي چې هغه موږ سره په ایډوانس کوډینګ کې راتللی شي. دغه موږ سره بیسیکلی چې کوم موږ بیسیک کوډینګ کوو، بګینر کوډینګ کوو، نو موږ سره دغه ایررز په نظر باندې راځي. ښه زه راځم VBA ته، Alt F11 ما پریس کړو، زه راځم انزرټ ته او په دې کې موډیول ته راځم. ښه اول راځو ساینټکس ایرر ته. ساینټکس ایرر د کوم وجوهاتو د وجې نه راځي، ولې موږ سره ساینټکس ایرر واقع کیږي. یا ساتئ چې ساینټکس ایرر دا موږ سره د څه وجوهاتو نه راځي. اوله وجه دا ده چې کله موږ سپیس بې ځایه یوز کړو، ایکسټرا سپیس موږ یوز کړو، یا مطلب موږ ډبل کوټیشن دا بې ځایه یوز کړو، یا مطلب موږ بریکټ بې ځایه یوز کړو، یا همدغه شان په یو لاین کې موږ څه انټر نه کړو، بعضې څه شي ضرورت وي هغه موږ انټر نه کړو، نو دې د وجې نه موږ سره ساینټکس ایرر راتللی شي. ګور اگزامپل ته زه سب لیکم فار ایگزامپل ساینټکس مې ورته فار ایگزامپل ولیکه او ایرر. خو یا ساتئ چې ساینټکس ایرر کې کله چې موږ غلطي وکړو نو موږ ته یو پاپ اپ میسیج راته راکوي چې په هغه کې ډسکرپشن لیکلی وي د دغه ایرر، نو موږ کولی شو چې د هغه ډسکرپشن څخه هم هیلپ ترلاسه کړو چې موږ کومه غلطي کړې ده. زه راځم فار ایگزامپل رینج ورته لیکم، ته لیکم فار ایگزامپل A1 دا مې ورته ولیکو، ډاټ سلیکټ ته فار ایگزامپل لیکم، زه انټر پریس کوم، ما ته وایي چې ایکسپیکټډ لیست سپریټر اور بریکټ، دا بریکټ کې غلطي ده. صحیح شوه. دغه ساینټکس ایرر چې کوم دی که نه دا موږ سره کمپایل ایرر کې راتلی شي، خو دلته موږ سره بېله کټګوري ده. صحیح ده. ما ورته اوس دغه شان ولیکه، زه بیا انټر پریس کوم، ما ته وایي چې ستا بیا هم په دې کې غلطي ده، نو ته بلته راشې او دغه به ورته انټر کې، نو دې د وجې نه اوس تاسو کوډ صحیح شو. زه ورته یم چې زه کله غلطي وکړم نو زما دغه پاپ اپ دا میسیج زما نه دی په کار، نو تاسو به راشئ ټولز ته او په دې کې به تاسو آپشن ته راشئ او په دې کې اټو ساینټکس چیک دی نه به چیک ورته ایسته کوئ. اوس چې کله هم تاسو غلطي کوئ نو تاسو ته به هغه ایرر نه درکوي. ګورئ ورته موږ ته غلطي ښکاري خو موږ ته هغه پاپ اپ میسیج راته نه راکوي. صحیح شوه. زه کولی شم چې دغه کلر هم ورته چینج کړم، زه به راشم آپشن ته، دغې به ایډیټ فارمټ ته راشم، ساینټکس ایرر ټیکسټ، زه ورته یم چې فار ایگزامپل دا ما ته په دغه شکل باندې راوله، نو ما ته به اټومیټیکلي په دې شکل باندې راځي. که زه ورته یم نه چې دغه شان زما نه دی په کار، ورته یم چې فار ایگزامپل دا انتخاب کړه، ورته یم فار ایگزامپل دغه شان زما په کار دی، تاسو ته به اټومیټیکلي دا په دې شکل باندې راځي. او زه ورته یم چې نه، نو زه کولی شم چې دا مختلف قسم کلر دې ته ورکړم. اوس زه ورته وایم چې ما ته یو بل ایرر په دې کې کریټ کړه، زه ورته فار ایگزامپل ډیم ایم ورته ولیکه، از انټر وکړم نو ګوره ما ته بیا سینټکس ایرر راته رانه کړو. زه ورته یم چې ما ته دغه چې کوم پاپ اپ هغه ما ته راته راکوه. صحیح شوه. دا مې از ورته واخیست، ګوره ما ته څه وایي چې نیو اور ټایپ نیم، تاسو دا د ټایپ نه دی اساین کړی. صحیح شوه. زه ورته یم چې فار ایگزامپل انټیجر، نو ما ته اوس دا غلطي نه حسابېږي. همدغه شان زه راځم، زه ورته وایم چې کمپایلیشن ایرر. کمپایلیشن ایرر یا ساتئ چې کمپایلیشن ایرر کله راځي چې کله له موږ څخه کیورډ هیر شي. دا اکثره په اف کې او فور کې ده موږ سره اکثره راتللی شي. صحیح شوه. زه ورته یم چې اف که چیرې A is equal شي د 1 سره، دین څه راته وکړه، دین MSG box راته راکړه، where is for example your shop، دا مې ورته for example ولیکو،
او زه ورته end if نه لیکم. صحیح شوه. زه چې کله فار ایگزامپل رن باندې کلیک کوم نو ګوره ماته وایي ساینټکس ایرر دغه ځای کې موږ سره ساینټکس ایرر دی. فار ایگزامپل دغه شان کوم. اوس ورته راځم فار ایگزامپل رن باندې کلیک کوم اوس ماته وایي چې compile error block if without end if. صحیح شو. block if مطلب دا دی چې دا if block کا دا if چې دی بغیر د end if نه بلاک شوی دی. صحیح شو. دلته راځم end if ورته لیکم نو اوس به ماته غلطي نشو کېږي. صحیح ده که نه. نو دغه شان زه ورته لیکم فار ایگزامپل for x فار ایگزامپل یا a is equal to 1 to 5 msg box راته راکړه a. صحیح ده. زه دلته next ورته نه لیکم بس زه ګو وکړم ګوره ماته څه وایي for without next. for دې لیکلی دی خو next یې ورسره نه دی لیکلی ځکه چې دا موږ سره compilation error دی. ما ورسره next ولیکو بس زه راځم ګو وکړم 1 2 3 4 and 5. دا compilation error چې یو که نه دا compilation error دا په ملټي لاینز والا چې کوم کوډ وي په هغه کې له موږ څخه کوم کیورډ پاتې شوی وي په هغه کې موږ سره compilation error راتلی شي. بل موږ سره دی run time error. یا ساتئ ملګرو چې دا run time error چې کوم دی که نه run time error دا موږ سره مختلف کېدلی شي. زه دلته راځم هلته ورته لیکم فار ایگزامپل sub run time error دا مې ورته ولیک. زه دلته لیکم فار ایگزامپل msg box فار ایگزامپل 5 مې ولیکو بس زه چې کله ګو باندې کلیک کوم ماته به 5 راته راکړي. اوس زه ورته چې فار ایگزامپل 5 پلس 5 نو ماته به 10 راته راکړي. که زه ورته ولیکم فار ایگزامپل 5 ډیوایډ بای 5 نو ماته به 1 راکړي. که زه دلته فار ایگزامپل 0 ورته ولیکم د 5 په ځای باندې نو 5 ډیوایډ بای 0 شو که نه. نو زه چې کله ګو پریس کوم ماته وایي چې run time error 11. صحیح شو. run time error 11 division by 0. کله چې division by 0 وشي نو هله موږ ته 11 راځي. نو موږ ته ښایي چې دې ځای کې divide by 0 وشو او دا مکمل غلط دی ځکه چې په صفر باندې یو عدد نشي تقسیمېدلی. ښه راځو دغه باندې باندې معلومات وایو. موږ سره نمبر 1 دی run time error 5. run time error 5 هغه څه دپاره استعمالیږي ما کنټرول وای پریس کړ چې دغه لاین ایسته شي. دلته زه راځم فار ایگزامپل زه لیکم چې دا مې ورته فار ایگزامپل ولیکو. صحیح شوه. دلته راځم الټ F11 پریس کوم. اوس زه ورته وایم چې ماته له دې څخه لیفټ 3 دانې راته راکړه په A5 کې. نو رینج A5 ورته لیکم. صحیح شوه. دې کې راته لیفټ راکړه د څه شي د رینج A1 کاما 3 دانې. بس زه راځم ګو باندې کلیک کوم. چې سره ما ګو باندې کلیک کوم ماته اتومیټیکلي هغه 3 دانې راته راکړه. که زه فار ایگزامپل دغه ارګیومنټ ورته غلط ولیکم منفي مې ورته ولیکو نو دغه run time error 5 دا موږ سره ارګیومنټ دپاره راځي. صحیح شوه. run time error 5. صحیح شوه. ګورې ورته زه راځم ګو باندې کلیک کوم نو ماته به ولیکي چې run time error 5 annual procedure call or argument. صحیح شوه. چې کله ارګیومنټ موږ سره غلط وي نو موږ سره اتومیټیکلي دغه ایرر راته راځي. صحیح شوه. اوس زه راځم تاسو ته ښیم چې run time error 6 درته ښیم. صحیح شوه. یا ساتئ چې کله run time error 6 موږ ته راځي هغه دې دپاره راځي چې کله له موږ سره overflow وشي یا یو عدد له حد څخه زیات شي یا له حد څخه کم شي. زه راځم فار ایگزامپل ډي مې ولیکه A مې ورته واخیسته as integer. صحیح شوه. ښه زه ورته یم چې A دغه ته یو عدد راته ورکړه 15000 میسج باکس کې ماته همدا A راته راکړه. صحیح ده. زه راځم ګو باندې کلیک کوم نو ماته 15000 راته راکړه. که زه رالم فار ایگزامپل دغه A ته ما 50000 ورکړو او دا مې فار ایگزامپل ګو واخیست ماته وایي چې run time error 6 overflow مطلب دا دی چې دا د حد نه زیات شو ځکه چې انټیجر ته 2950 پورې اخلي. یا مې فار ایگزامپل منفي ورته واخیسته او دا مې ګو واخیست ماته وایي چې overflow یا که دلته رالم فار ایگزامپل منفي 15000 مې کړو دا به هم ماته اخلي. ځکه چې دا انټیجر چې دی که نه دا د منفي 2950 څخه دی. دلته مې فار ایگزامپل بایټ ورته واخیسته او دې ځای کې ته ما فار ایگزامپل 0 ولیکو
نو ماته به دا ایرر کې نشو کېږي. که دلته فار ایگزامپل -1 ورته واخلم او زه ګو واخلم، ماته وایي چې اوورفلو دا د حد نه کم شو، ځکه چې باید 0 نه واله تر 255 پورې اخلي. دلته مې فار ایگزامپل 255 ورته ولیکو، ماته وایي چې هیڅ مشکل نشته دی. که دا فار ایگزامپل 55 کومه نو ماته به وایي چې اوورفلو. صحیح شوه؟ هیله کوم چې په دې باندې به هم پوه شوي یاست. اوس زه راځم تاسو ته یو بل څه ښایم چې هغې ته ویلی شي رن ټایم ایرر 9. یا ساتئ چې رن ټایم ایرر 9 دا موږ سره هله راځي رن ټایم ایرر 9 دا موږ سره هله راځي چې کله له موږ سره نوټ اوایلیبل وي. څه شی نوټ اوایلیبل وي؟ کلیکشن اور ارې. صحیح شوه؟ چې کله موږ سره کلیکشن، په کلیکشن کې څه راتلی شي؟ کلیکشن کې وربکس راتلی شي، شیټس راتلی شي، شیپس راتلی شي او وغیره. او ارې دا به تاسو اوس خپله وګورئ. زه راځم زه ورته چې فار ایگزامپل شیټس 3 نمبر چې کوم دی دا ماته سلیکټ کړه. صحیح ده؟ زه راځم ګو وکړم، ماته اتومیټیکلی شیټ نمبر 3 سلیکټ کېږي. که زه دلته رالم فار ایگزامپل دا ما ورته 4 کو او دا ما ګو واخیستو، ماته وایي چې رن ټایم ایرر 9 سبسکرپټ آوټ اف رینج. صحیح شوه؟ دغه کوډ موږ سره صحیح دی، دا کوډ ټیک دی، خو بلکې موږ سره دغه شیټ نه دی موجود. یا فار ایگزامپل زه رالم او ما ورته ولیکه چې ورک بوکس فار ایگزامپل خان والا چې کوم دی دا ماته اکټیویټ کړه. دا کوډینګ صحیح دی، بالکل صحیح دی. غلط پکې دا دی چې موږ سره دغه وربک نه دی موجود. زه راځم ګو وکړم، ماته وایي چې رن ټایم ایرر 9. ګورئ رن ټایم ایرر د دې لپاره استعمالیږي چې کله موږ کمپایلیشن وکړو او د کمپایلیشن څخه وروسته موږ سره څه ایرر را نشي. ګوره موږ سره ډیپ کې دلته موږ سره کمپایل VBA پروجیکټ موجود دی. که دې باندې زه کلیک وکړم چې دې کې څه ایرر وي هغه ماته راکوي. صحیح ده که نه؟ چې کله موږ کمپایلیشن وکړو د کمپایلیشن څخه وروسته موږ ته کوم ایرر راځي هغه ته وایي رن ټایم ایرر. زه راځم ګو باندې کلیک کوم، ماته وایي چې رن ټایم ایرر نمبر 9. اوس زه راځم یو بل مثال در کوم. صحیح شو؟ یا فار ایگزامپل ورک شیټ ته لیکم، دغه شان هم تاسو لیکلی شي. کوم شیټ ته فار ایگزامپل شیټ 1 ډاټ سلیکټ بس F5 پریس کوم، ماته اتومیټیکلی سلیکټ کېږي. که زه دلته راغله فار ایگزامپل دا مې ورته فار ایگزامپل شیټ نمبر 9 که زه ګو وکړم ماته وایي چې دا نه دی موجود. چې کله موجود نه وي نو تاسو ته اتومیټیکلی دغه د څه شي ایرر راخلي، دا تاسو ته اتومیټیکلی د رن ټایم ایرر 9 ایرر دته راځي. صحیح ده؟ اوس راځم ارې ته. ګورئ ارې ته وګورئ، زه دلته راځم فار ایگزامپل ډیم مای ارې مې ورته واخیست، یو نه واله تر 5 پورې ما سره په دې ارې کې د باید راشي، دا مې انټیجر ورته واخیست. صحیح شو؟ مای ارې مې ورته واخیست فار ایگزامپل مای ارې کوم یو ورته یم چې اول نمبر چې کوم دی هغه ته ماته 2.5 ورکړه. همدغه شان دا ټول به درته کاپي کړم، دغه ځای کې ما 2 ورته واخیسته. صحیح شوه؟ دا مې 3 که، دا مې 4 که، دا مې 5 که او دغه ځای کې راځم دا مې ورته فار ایگزامپل 6 که. خو یاد ساتئ چې دې ځای کې موږ سره تر 5 پورې موجود دي، زه 5 پورې اخیستلی شم. صحیح ده؟ ګورئ که تاسو اوس راشئ هلته ویو ته راشئ، په دې کې لوکل وینډو ته راشئ. که زه دلته رالم فار ایگزامپل او ما ګو واخه نو ماته وایي چې سبسکرپټ آوټ اف رینج اینډ، ماته وایي چې دغه نه دی موجود، دا مې دغه شان کړه. زه راځم فار ایگزامپل ګو واخم، ماته وایي چې هیڅ ایرر نه دی موجود. زه غواړم چې دغه ارې دې ما سره په دې ځای کې شو شي، نو زه بلته سټاپ ورته ولیکم. صحیح شوه؟ زه ګو واخم نو ماته اتومیټیکلي ما ارې راته راغلی. په اول کې موږ سره 2.5 دي، دویم کې هم 2.5، دریم، څلورم، پنځم کې ورته فار ایگزامپل 100 راته راوله. بس دا ما ګو واخیست، اوس راځم ما سره 5م ارې کې 100 موجود دي. که زه ورته وایم چې فار ایگزامپل دا ماته سټپ بای سټپ شو، که دغه سټاپ زما نه دی په کار نو تاسو راشئ، تاسو به د کیبورډ څخه F5 پریس کړئ. صحیح شوه؟ سوري F8 به پریس کړئ. F8. صحیح شوه؟ اوس که تاسو فار ایگزامپل راشئ او دا وګورئ نو موږ سره دغه 100 بیا نه وي اخیستي. زه راځم F8 بیا هم پریس کوم. کله چې اینډ ته راغلی تاسو به اوس F8 نه پریس کوئ چې تر څو تاسو سره کوډینګ پوره شي او په دغه لوکل وینډو کې سره راشي. اوس که زه رالم فار ایگزامپل دغه مې ورته دا شان کو او زه ورته لیکم فار ایگزامپل سټاپ او زه راځم ګو باندې کلیک کوم. صحیح شو؟ ماته وایي چې رن ټایم ایرر نمبر 9 په دې کې راغی او مطلب دا دی چې په دې کې دا 6م نمبر نه دی موجود. صحیح ده؟
مطلب دا دی چې تاسو په دغه ځای کې یو نواله تر 5 پورې ورته اخیستي دي او تاسو ورته شپږم ورته واچوه دا موږ سره رن ټایم ایرر نمبر 9. اوس راځو بل موږ سره دی رن ټایم ایرر نمبر 11. رن ټایم ایرر 11 هله راځي چې کله موږ ډیویژن بای 0 وکړو. صحیح شوه. ډیویژن بای 0 چې کله موږ وکړو هلته موږ سره راځي رن ټایم ایرر 9 سوري 11. ښه زه رالمه او زه ورته وایم چې دا ټول ما ته ریمارک کا. اوس دلته راځم فار ایگزامپل او ورته لیکم چې فار ایگزامپل ایم ایس جي باکس دا مې ورته ولیکو 6 ډیوایډ بای 0 چې کوم موږ مخکې وکړو. دلته راځم فار ایگزامپل 5 پریس کوم ماته وي چې ډیویژن بای 0 ځکه چې رن ټایم ایرر 11 موږ سره په ډیویژن بای 0 کې راځي چې کله یو عدد په 0 باندې تقسیم شي. صحیح ده. ها بل موږ سره دی رن ټایم ایرر 13. دا موږ سره ټایپ مس میچ کې راځي. رن ټایم ایرر 13 موږ سره په شیټ کې مثال څه شی راتللی شي. زه دلته رالم فار ایگزامپل ما څه ورته ولیکو سم فار ایگزامپل ته مې ورته واخیستی بي سي او دا مې ورته فار ایگزامپل دغه شان واخیست موږ سره ویلیو ایرر راته راوسته. دغه ځای کې ورته ویلیو ایرر ویلی شي خو په وی بی اے کې ورته ټایپ مس میچ ویلی شي. فار ایگزامپل ډیم اے مې ورته واخیسته از انټیجر دا مې ورته واخیسته اے ته مې څه ورکړو 15 فار ایگزامپل ملټیپلای 15. میسیج باکس کې زما اے په کار دی فار ایگزامپل دا مې ګو ورته واخیست ماته دا راته راوسته. زه ورته وایم چې فار ایگزامپل دغه موږ سره 15 دی دا موږ سره اے بي سي دی نو که زه فار ایگزامپل ګو ورته والم ماته چې ټایپ مس میچ رن ټایم ایرر 13. همدغه شان که زه ورته چېرته ووایم چې دغه زما په میسیج باکس کې نه دی په کار کنټرول وای دا زما په کار دی په ایمیډیټ وینډو کې. صحیح شوه. ایمیډیټ وینډو کې تاسو به راشئ تاسو به څه ورته ولیکئ ډیبګ ډاټ پرنټ ا. صحیح شوه. زه دلته راځم فار ایگزامپل ګو ورته اخلمه ماته وایي چې ټایپ مس میچ دی کلته فار ایگزامپل زه رالمه دا مې ورته فار ایگزامپل 12 که دا مې ګو ورته واخیست ماته به اټومیټیکلي ولیکي چې 180. صحیح ده ځکه دی موږ ته ډیبګ کوو. همدغه شان زه اوس راځم کنټرول وامی پریس کو. هیله کوم چې په دې باندې به هم پوه شوي یاست. بل موږ سره دی رن ټایم ایرر 91. یا ساتئ چې دا دې دپاره راځي چې کله موږ یو ډیټا ټایپ کریټ کړو او هغه موږ سیټ نه کړو. څه مطلب دی. زه دلته رالم فار ایگزامپل او زه ورته وایم چې داسې کار راته وکړه then فار ایگزامپل ډیم ډبلیو ایس ما ورته واخیسته از ورکشیټ مې ورته واخیسته. صحیح شوه. او اوس ورته لیکم چې ډبلیو ایس ډاټ نیم دې نوم ماته څه واخله دې نوم ماته فار ایگزامپل خان کا. اوس معلومات نشته چې دا اوس کوم یو شیټ دی. صحیح شوه. زه به راشم ګو باندې به کلیک کوم ماته وایي چې رن ټایم ایرر 91 object variable or with block variant not set دا موږ سیټ کړي نه دي. زه به هلته راشم ډبلیو ایس سیټ ډبلیو ایس دا موږ سره څه کا دا موږ سره اکټیو شیټ که چې کوم شیټ کې زه ولاړ یم د هغې نوم به ما سره ډبلیو ایس خپله باندې د کوډ د خوا نه واخیستل شي. بس زه راځم زه ته چې دغه ډبلیو ایس چې کوم شیټ دی دا زما موجوده شیټ د دې نوم ماته خان ته چینج کړه. ورته وګورئ ګو ماته به خان ته چینج شي. که زه دلته رالم فار ایگزامپل او زه ورته وایم چې ډبلیو ایس ډاټ نیم دا ماته فار ایگزامپل جان کا. صحیح ده. زه دلته راځم فار ایگزامپل ګو باندې کلیک کوم ماته به اټومیټیکلي اول به راته خان شي بیا به راته جان شي. صحیح شو. خو زه یو کار کوم زه دلته راځم فار ایگزامپل دا مې ورته جان کو او دا ورته فار ایگزامپل خان کوم خو زه دلته راځم سیټ ډبلیو ایس از ایکول ټو نتھنګ دا مې ورته واخیسته. د نتھنګ مطلب دا دی چې دلته خو ما ورته سیټ کړی دی دا به اوس دوباره نتھنګ ته واوړي. مطلب دا دی چې دا سره سیټ نه دی. صحیح شوه. ګوره زه راځم F8 پریس کوم F8 ګوره دا موږ ته سیټ شو. ته تاسو وګورئ دې نوم دی موږ سره جان او کلته تاسو ورته وګورئ دې نوم هم موږ سره جان دی. که زه دلته فار ایگزامپل رالم F8 مې ورته واخیسته بیا مې F8 واخیسته نو دا اوس موږ سره ګوره نتھنګ دی not available دی. ګورئ چې کوم ایرر موږ سره هلته موجود و هماغه ایرر موږ سره راغلی دی. بس زه راځم فار ایگزامپل زه F8 پریس کوم ماته وایي چې رن ټایم ایرر 91 داسې هم کېدلی شي چې په یو ځای کې تاسو سیټ کړی وي او لاندې تاسو نتھنګ په تور باندې دوباره هغه چې کوم سیټ وي هغه تاسو ختم کړئ. صحیح ده که نه. دغه شانې هم تاسو کولی شئ. بل ایرر موږ سره رن ټایم ایرر 424 دی یعنی 424 دی. دا موږ سره کله راځي چې کله object require وي error caused by misspelling. د مطلب دا دی چې کله فار ایگزامپل موږ کوډینګ لیکلی وي په هغه کوډینګ کې د موږ څخه یو حرف پاتې شوی وي. مطلب چې شو زه دلته رالم فار ایگزامپل
هلته عددونه لیکمه. صحیح شوه. زه دلته رالم فار ایگزامپل زه راځم زه ورته وایم چې رینج په B5 کې دې کې ماته څه وکړه، دې کې ماته اپلیکیشن ډاټ ورکشیټ فنکشن کوم یو ماته استعمال کا، سم ماته استعمال کا د رینج B یا A7 نه واخله تر A13 پورې دغه ماته په دې کې جمع کا. ګوره که زه اوس ګو باندې کلیک کړم ماته به دغه ټول عددونه جمع شي او دا به راته په B5 کې راته راکړي. اوس زه که فار ایگزامپل رالم له ما څخه دغه A پاتې شو، دا A له ما څخه پاتې شو. که زه دلته رالم فار ایگزامپل ما ګو باندې کلیک کړو نو ماته وایي چې رن ټایم ایرر 4 object required. دا ته چې دغه object required دی او په دې کې له تا څخه څه پاتې شوي دي دا موږ سره run time error 4 دی. بل اگزامپل ته وګورئ. زه دلته رالم فار ایگزامپل ما ورته ولیکو چې worksheets.copy. صحیح شوه. که زه فار ایگزامپل ګو باندې کلیک کړم ماته به اتوماتیکلی دغه ټول شیټونه راکاپي شي او یو بل وربوږده. که زه دلته فار ایگزامپل دا اس ورته ونې لیکم او زه ګو باندې کلیک کړم ماته به ولیکي چې object required 424 error run time error 424. بل اگزامپل ته وګورئ. که زه دلته فار ایگزامپل رالم او ما ورته څه ولیکو ډیم مې ورته واخیسته RNG as range. دا مې ورته as range څنګه کوم as a range مې ورته دا ډیکلیئر کوم. اوس ورته وایم چې RNG is equal که موږ سره د رینج کوم دی A7 نه والا تر A13 پورې دا موږ سره سیټ شو. صحیح ده. اوس ورته وایم چې ماته د RNG ډاټ سلیکټ دا ماته سلیکټ کا. که زه رالم فار ایگزامپل ګو باندې مې کلیک کو نو ګوره موږ ته 91 ایرر راته راغی ځکه موږ ته 91 راغلی چې موږ سره د RNG دا سیټ شوی نه دی. صحیح شو. چې کوم موږ مخکې ویلي دې لپاره به تاسو دلته راشئ او سیټ به ورته ولیکئ ځکه چې دا موږ دلته ډیکلیئر کړو خو دلته مو سیټ نه کړو. چې کله تاسو یو نوم ډیکلیئر کوئ هغه به تاسو سیټ هم کوئ، سیټ به هم ورته لیکئ. صحیح شو. زه دلته رالم فار ایگزامپل زه ورته وایم چې ګو سره ما ګو باندې کلیک ماته اتوماتیکلی هغه ته انتخاب شو. که دغه ځای کې زه فار ایگزامپل دغه ایرر وکړم دغه ځای کې ما ډبل آر ورته ولیکو کله چې زه رن باندې کلیک کړم نو ماته لیکي چې run time error 424 object required. صحیح ده. ښه راځو اوس run time error 438 وایو. ګوره زه دلته رالم او زه ورته وایم چې sheets په همدې نمبر 1 کې ډاټ RNG ډاټ کاپي دا ماته کاپي کا. صحیح ده. دلته راځم ګو باندې کلیک کوم ماته وایي چې run time error 438 object doesn't support this property or method. دغه چې کوم پراپرټي یا میتھډ دی دغه د object څه کوي دا نه اکسپټ کوي. صحیح شو. تاسو که غواړئ چې دغه شان دا استعمال کړئ تاسو به ورته دغه شان لیکئ worksheets number 1 ډاټ رینج کوم یو دی A7 نه والا تر A13 پورې ډاټ کاپي دغه شان به تاسو ورته لیکئ. صحیح ده. اوس که تاسو فار ایگزامپل ګو باندې کلیک کړئ تاسو به اتوماتیکلی هغه کاپي شي. چې کله موږ سره پراپرټي یا میتھډ هغه سپورټیبل نه وي نو موږ ته اتوماتیکلی هغه 438 ایرر راته راکوي. اوس راځو بل ایرر وایو چې هغه ته وایي 1004 run time error 1004. خو دا کامنلی ایرر په سیل یا رینج کې وي. چې کله موږ سیل یا رینج هغه ورته موږ غلط ورکړی وي یا موږ سره موجود نه وي نو موږ سره اتوماتیکلی 1004 ایرر موږ ته راځي. صحیح ده. دلته لیکم فار ایگزامپل رینج کوم یو ورته A0 صحیح شو ډاټ سلیکټ دا ماته سلیکټ. زه راځم ګو باندې کلیک کوم ګوره ماته وایي چې run time error 1004 range or object global failed. صحیح شو. یا زه دلته رالم فار ایگزامپل ما ورته څه ولیکم ما ورته ولیکم فار ایگزامپل cells 0,1 ډاټ سلیکټ دا ماته سلیکټ کړه. زه ګو باندې کلیک کوم ماته بیا هم دغه ایرر راته راغی ځکه چې موږ سره دغه موجود نه دی زیرو چې کوم ورته موږ سره زیرو رو نشته. صحیح شو. یا هم دغه شان زه ورته لیکم چې رینج A0 نه والا تر A10 پورې دا موږ ته سلیکټ کړه. زه راځم ګو باندې کلیک کوم موږ ته وایي چې دغه ایرر دی موږ سره دغه چې کوم دا رینج ولیکئ دا رینج موږ سره دغه سیل یا دا رو یا دغه چې کوم ایډرس دی دا ایډرس موږ سره نشته دی. صحیح ده که نه. اوس راځو اوس وایو چې on error go to handler. صحیح شو. دغه به وایو. خو یاد ساتئ ملګرو چې دغه کومې غلطیانې موږ وکړلې د دې حل دپاره اوس موږ راځو او تاسو ته لږ څه نور انفارمیشن هم درکوو.
رن ټایم ایرر نمبر دا خدا موږ دغه شان وکړو دا به دا ټولو ته صحیح کومه صحیح ده ښه زه راځم او په دغه ځای کې راځم F8 پریس کوم ماته چې ډوپلیکیټ ډیکلیریشن ان کرنٹ سکاپ کوم ډیکلیریشن دی دا A دا موږ سره بل ځای کې هم موجود دی کوم ځای کې دی دې ځای کې دی تو دلته موږ سره A دی دلته موږ سره A دی دا فور ایگزامپل AB کو دا به موږ سره AB شي ښه دلته راځم F8 پریس کوم F8 موږ ته وایي چې دې کې موږ سره رن ټایم ایرر نمبر 5 دی ځکه چې دغه ارګیومنټ ته غلط لیکلی دی زه ورته چې کله موږ سره په دغه ځای کې ایرر راشي نو ریزیوم نیکسټ که صحیح شوه on error resume next صحیح ده زه دلته راځم فار ایگزامپل زه ورته F8 پریس کوم F8 بس د ایرر نه تیر شو دلته موږ سره ایرر موجود دی هو تاسو که وګورئ موږ سره 0 راغی صحیح شوه خو زه راځم زه ورته وایم چې دغه on error resume next دا موږ سره صرف دې دپاره دی باید کار وکړي مخکې نه موږ ته ایرر چک کوي نو تاسو به ورته ولیکئ on error go to 0 دا 0 موږ سره هغه مخکینی چې کوم موږ هر څه لیکلی وي چې یا resume next هم لیکلی وي یا go to خان یا go to error handler هغه مې لیکلی وي هغه موږ ته خنثی کوي ګورئ ورته دلته موږ ته ایرر رانه کړه خو موږ ته ایرر راکړي صحیح شوه F8 ګوره موږ ته ایرر راکړه چې overflow بس زه ورته وایم صحیح ده زه ورته وایم چې on error go to for example error handler 1 صحیح شوه دغه به زه کاپي کړم او دغه لاست ته به راشم هلته به ورته ولیکم چې for example MSG box ورته لیکم چې for example ZUH overflow error VB critical plus OK only VB OK only صحیح شوه error کوم error دی موږ سره overflow بس ګوره ورته اوس ګورئ F8 همدغه شان زه راځم F8 ګوره موږ ته وایي چې overflow ZUH overflow error اوس ورته وایم چې ته انډ کېږه مه ته ماته دا resume next کا تاسو باید همدې نه لاندې ته ولیکئ چې resume next دې مطلب دا شو چې دا لاندې کوم کوډینګ پاتې دی دا دې هم ماته resume کي او اخر ته دې دغه ځای نه ماته دوباره شروع وکړي ګورئ ورته F8 yes F8 this one F8 ګورئ موږ ته اتوماتیکلی د دې څخه شروع واخیسته بس F8 دا موږ ته بیا وایي چې ګوره overflow یې راته راوسته ولې موږ ته overflow راوسته چې دلته موږ سره دغه ایرر راته راغی دا موږ سره ایرر نمبر 9 دی صحیح شو ښه زه ورته وایم چې on error resume next یا ورته وایم چې on error go to 0 صحیح ده کنه مطلب دا شو چې دغه مخکینی ماته خنثی کا او بیا ورته وایم چې on error go to this one صحیح ده کنه دا ورته کاپي کوم چې تاسو هر نوم ورته لیکئ هغه ورته ولیکئ صحیح ده کنه دې نه لاندې میسیج باکس ورته لیکم چې this is my message resume next دغه تاسو په آخر کې ولیکلی شئ لکه څنګه چې ما ولیکه او تاسو په دغه ځای کې هم لیکلی شئ چې on error resume next صحیح شوه زه دلته راځم for example this one F8 ګوره موږ سره هغه ایرر راغی که رانغی اوس ورته زه وایم چې زما دغه میسج نه دی په کار او ته ماته داسې کار وکړه چې دا دې ماته په خپله باندې راکوي چې دې کې څه ایرر دی نو زه ورته لیکم چې error dot description صحیح ده که نه ګورې ورته زه ورته چې ماته معلومات نه کېږي چې په دې کې کوم یو ایرر دی نو زه راځم F8 صحیح شوه F8 ګوره ماته څه شوی subscript out of range مطلب دا دی چې ستا دا موجود نه دی out of range دی out of range مطلب دا شو چې تا سره دغه شیټ نه دی موجود ګوره دا موږ سره همدا راکوي صحیح شوه F8 subscript out of range صحیح ده همدغه شان دا به موږ ته راکړي subscript out of range
دا اوس موږ سره بله ایرر ده، دا هم موږ سره همدغه ایرر ده. بس if 8 دا موجود دی خو دغه موږ سره نه دی موجود. صحیح ده که نه؟ دا اوس موږ سره کوم یو ایرر دی؟ دا اوس موږ سره ډیوایډ بای 0 دی. صحیح ده؟ ډیوایډ بای 0 دپاره کوم یو راځي؟ رن ټایم ایرر 11. صحیح ده؟ بیا ورته وایم چې فار ایگزامپل on error go to 0 on error go to abc. که هر څه تاسو طریقه غوښتلی کېدای شي. صحیح شوه؟ دلته رالم abc دپاره ما څه شی ولیکو؟ abc کنټرول وي مې ته پیسټ که msg box error dot description مې ورته واخیسته او resume next. که تاسو چې فار ایگزامپل دغه د موږ سره exit شي دغه ځای کې باید تاسو exit sub ورته ولیکئ. صحیح ده که نه؟ exit sub مطلب دا دی چې کله تاسو دغه ځای ته راورسېدلی تاسو ته به بیا ایرر کار نه کوي. صحیح شوه؟ exit sub. صحیح ده که نه؟ راځم فار ایگزامپل this one f8 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 yes دی ماته راکړه، دا مې out of range دی، out of range دا هم out of range. حاضر راځم f8 برس کومه f8 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 ګوره ما څه شوی division by 0 چې کوم موږ سره پرنټ ټایم کې ډسکرپشن هغه موږ ته اوس راکوي. صحیح شوه؟ f8 ګوره f8 دا هم ته موږ سره ایر نشته دی. نو ګوره موږ سره دا دې ځای ته راغلی. ولې دې ځای ته راغلی؟ نو object variable or with block variable not set. ګوره نو دا اوس موږ سره دې دپاره هم ښه شو چې هر ځای کې موږ ته ایر راځي نو موږ ته به هغه ډسکرپشن په دې کې شو کېږي. صحیح شوه؟ که دغه ټول تاسو ایسته هم کوئ، تاسو فار ایگزامپل صرف یو ځل ورته ولیکئ چې on error go to abc، بس سمپل یو ځل یې ورته ولیکئ نو تاسو ته به اټومیټیکلي دا ټولو دپاره دا بسنه وکړي او ټول دپاره برته صحیح شي. یو بل اگزامپل ته وګورئ، هغه تاسو ته په همدغه ځای کې در کومه. صحیح ده؟ نو زه راځم زه لږ دغه کوډینګ کموم. صحیح؟ ګورئ دغه ما ورته څنګه کوم؟ دغه ما لنډ کوم. زه دلته راځم فار ایگزامپل زه ورته لیکم چې on error go to abc. صحیح شوه؟ نو زه دلته اینډ کې راځم په اینډ کې څه ورته لیکم دغه هم ورته ختموم طریقه چې abc بس resume next. صحیح ده؟ زه دلته راځم فار ایگزامپل که دغه ما غلطي نه وي کړې دغه را سره صحیح وي. صحیح ده؟ دغه را سره هم صحیح وي او دا هم صحیح وي، دا هر یو صحیح وي نو موږ ته به غلطي نه راکوي. ګورئ ورته f8 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 بس دا هم صحیح شو، f8 f8 دا هم صحیح شو، f8 نو دا موږ سره غلط شو. موږ ته څه ولیکه؟ ټایپ مس میچ. بس موږ سره دا غلطي شوله f8. اوس که زه نور غلطیانې ګورم f8 f8 موږ ته وایي چې یو ما غلطي راته راکړله. ګورئ ورته وایي دا هم صحیح دی، دا هم دې کې دا غلطي ده، دې کې دا غلطي ده او دې کې دا غلطي ده. صحیح شوه؟ ګوره ته موږ ته بیا هم دوباره دی راته راکړه. خو زه ورته وایم چې فار ایگزامپل دغه موږ سره صحیح شو، دا هم موږ سره صحیح شو او دا مې فار ایگزامپل جان ورته واخیسته set ws as فار ایگزامپل مې ورته واخیسته چې active sheet. صحیح ده؟ او دا هم موږ سره صحیح شو، دا مې هم فار ایگزامپل څنګه کو 22 کو او همدا شان. بس اوس موږ سره تقریبا ټول صحیح دي. صحیح ده؟ زه راځم f8 ته f8 this one دا موږ سره صحیح دی، دا هم صحیح دی، دا هم صحیح دی. ګوره که تاسو وګورئ دا موږ سره غلط شو. I cannot rename a sheet to the same name ځکه چې موږ سره یو جان والا موجود دی نو دغه شان زه کولی شم چې f8 بیا پریس کړم f8. ګوره موږ سره دوباره بیا هم دغه ځای ته راغلی. زه ورته وایم چې کله موږ سره ایرر نه وي موجود نو ته څه چل وکړه؟ ته موږ سره دا exit sub کړه. exit sub باندې تاسو مخکې هم پوه شوي یاستئ خو هیله کوم چې اوس به هم ورباندې پوه شوي یاستئ. ګوره اوس یو ځل بیا ورته وګورئ، دا مې فار ایگزامپل ورته لارج کړو. صحیح ده؟ زه راځم f8 ته f8 همدغه شان دا پریس کوم. ګورئ ورته exit sub. بس اوس موږ ته اټومیټیکلي دغه میسج به راته نه راکړي چې کله ایرر نه وي موجود. صحیح شو؟
که تاسو چې فار ایگزامپل هلته موږ سره څه ایرر راغی صحیح ده نو تاسو ورته لیکلی هم فار ایگزامپل if error dot number لکه فار ایگزامپل 9 شي دین سره راته وکړه then go to for example خان and if او خان ما فار ایگزامپل دغه ځای کې ورته ولیک کله چې موږ سره ایرر نه وي نو څنګه چل دی وشي ما دې به دغه ځای ته راولي صحیح ده که نه نو دا ورته تاسو کله ویلی شي دا ورته فار ایگزامپل دغه ځای کې ویلی شي ګوره دا مې ورته فار ایگزامپل 5 که او دې ځای کې ما ورته ولیکه چې on error resume next دا مې فار ایگزامپل F8 پریس کړه F8 صحیح شو F8 نو ګوره سبسکرپټ آوټ آف رینج صحیح ده که نه نو دې د وجې نه چې دی موږ سره څه وشو دې د وجې نه موږ سره دغه if error dot number دغه هم موږ یوز کوو یو بل اگزامپل در کوم چې هغه ته ویلی شي فار ایگزامپل زه رالم ما شی بلته راوسته ضرورت چې فار ایگزامپل زه کله په دې باندې کلیک کوم ما د نیکسټ شیټ ته ولي او که دې باندې کلیک کوم ما د پریویس ته ولي صحیح شو ده زه دلته راځم فار ایگزامپل څه ورته وایم ضرورت چې فار ایگزامپل ویژوال بیسک ته ما راوله انزرټ ماډیول مې ورته راوسته صحیح ده سب فار ایگزامپل ABC ورته لیکم سب ABC ورته لیکم چې فار ایگزامپل on error due to فار ایگزامپل error handler دا مې ته مخکې نه ولیکه دا مې کنټرول C کاپي که او ته د کنټرول V لیکم او ورته لیکم چې فار ایگزامپل MSG box this is the last sheet زه دلته راځم فار ایگزامپل زه ورته لیکم چې sheet فار ایگزامپل SH مې ورته ولیکه index is equal که active sheet dot indexed صحیح شو اوس ورته لیکم چې فار ایگزامپل sheets SH index plus 1 کوي راته د مطلب دا شو چې دغه شیټ انډیکس چې کوم شیټ کې زه ولاړ یم د دغه نمبر ما ته دې ته اساین کا چې کوم سره اول نمبر دی ما ته به دا اول واخلي چې زه کله فار ایگزامپل په دې باندې کلیک کوم نو ما به دا نیکسټ شیټ ته ولي صحیح شو ګوره دلته راځم او زه په دې باندې رایټ کلیک کوم اساین میکرو دا مې ورته اساین کړه زه راځم فار ایگزامپل ګو ما ته چې صبر فنکشن نوٹ ډیفاینډ سوري دا به تاسو دغه شان ورته والی ډبل ډاټ به ورته لیکئ صحیح شوه دلته راځم فار ایگزامپل ګو باندې کلیک کوم کار نه کوي صحیح ده خو دغه ځای کې به تاسو راشئ ایگزیټ سب به ورته ولیکئ صحیح شوه زه راځم فار ایگزامپل ګو باندې کلیک کوم دې دویم ته راوستم او ګو باندې کلیک کوم دریم ته راوستم اوس که زه فار ایگزامپل ګو باندې کلیک کوم ما ته وایي چې this is the last sheet دا موږ سره اخري شیټ دی صحیح شو دلته راځم دې باندې هم دا اساین کوم اساین مې کړو دې باندې مې هم اساین کړه دلته راځم فار ایگزامپل دې باندې هم دا اساین کوم صحیح شو دا مې ګو ورته واخیسته دا مې ګو ورته واخیسته ما ته چې this is the last sheet دې ته راځم فار ایگزامپل دا مې ګو ورته واخیسته ګو ما ته چې this is the last sheet همدغه شان که تاسو وایئ چې واپس دې ما ته لاړ شي نو تاسو به همدغه ورته کاپي کوئ او همدغه شان تاسو ماینس 1 ورته ولیکئ صحیح شوه که زه دلته رالم فار ایگزامپل دغه مې ورته هېڅ هم ونه لیکه نو ما ته په آخر کې ایرر راته راکوي صحیح شو ګوره ورته ګو لیبل نوٹ ډیفاینډ ښه بس دا مې دغه شان که زه دلته راځم فار ایگزامپل زه ورته وایم چې ګو راوستم ګو راوستم ګو راوستم ما ته چې سبسکرپټ آوټ آف رینج ګورې دې کې موږ ته هم ایر نمبر 9 راته راکړه ځکه چې دا شیټ موږ سره نه دی موجود دا موږ سره ایر نمبر 9 راته راغی صحیح شو نو یا ساتئ چې دا اوس موږ لږ مخکې وویلې ښه هیله کوم چې په دې ویډیو باندې پوه شوي یاست دا موږ سره په ایکسل VBA کې lesson number 8 error and error types